ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې پریزنټ پرفیکټ ټینس زده کړو. په یو داسې طریقه باندې زده کړو چې په ټوله زندګۍ کې تر مرګه پورې به هم ستاسو نه بیا نه هیر کېږي، او د دې سره سره به تاسو د دې هم قابل شئ چې تاسو خپلو همزولو ته خپل کلاسمیټس ته ډېر په اسانه باندې وښایئ. نو ګرانو کتونکو که چېرته تاسو نه هم څوک تپوس وکړي چې پریزنټ پرفیکټ ټینس مونږه په کوم ځای کې او د څه دپاره استعمالو، نو بس صرف او صرف دومره ورته وایئ پریزنټ پرفیکټ ټینس مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې په پریزنټ ټایم کې یعنی په موجوده وخت کې یو کار مکمل شي، یو کار کمپلیټ شي. یعنی د پریزنټ پرفیکټ ټینس ډیفینیشن ورته کوئ an action completed and present. د present perfect tense definition څنګه دی؟ an action completed and present. او مطلب دا دی چې یو کار یعنی یو کار چې هغه په present time کې په موجوده ټایم کې مکمل شي، کمپلیټ شي، نو د هغې دپاره مونږ present perfect tense استعمالو. لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو ما روټۍ خوړلې ده، یعنی دا کار مکمل شوی دی په پریزنټ ټایم کې، ما روټۍ خوړلې ده. ما مونځ کړی دی، هغې میچ ګټلی دی، یعنی دا کار مکمل شوی دی، روټۍ خوړلی شوې ده، مونځ ادا کړی شوی دی، میچ ګټلی شوی دی، هغې ما ته میسج کړی دی وغیره وغیره. داسې بلها یوازې دا یو دوه درې اگزامپلز نه چې ما روټۍ خوړې ده، ما مونځ کړی دی، هغوی میچ ګټلی دی، هغې ما ته میسج کړی دی. نه نه، کله چې هم تاسو داسې قسم له خبرې کول غواړئ لکه څنګه چې ما ویل هغې تلاوت کړی دی، هغه بازار ته تللی دی، هغې ما ته رینګ کړی دی وغیره وغیره. یعنی کله چې هم تاسو داسې قسم له خبرې کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو د هغې دپاره پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالولی شئ. خو ګرانو کتونکو اوس به داسې قسم له خبرې مونږه وایو څنګه؟ یعنی که چېرته مونږ له په سپیکینګ کې د داسې قسم له خبرو ضرورت راشي نو بیا به داسې قسم له خبرې مونږه کوو څنګه؟ او که چېرته مونږ له د داسې قسم له خبرو د لیکلو ضرورت راشي نو بیا به داسې قسم له خبرې مونږه لیکو څنګه؟ فار ایگزامپل مونږه په سکول کې یو پیپر ته ناست یو او مونږ له په ټرانسلیشن کې په ټرانسلیټ کولو کې د داسې قسم له جملې راشي او مونږ به وایو چې دا انګلیش ته ټرانسلیټ کړه، یا مونږ کله یو لیټر لیکو، یا مونږ کله یو ایسې لیکو او مونږ له د داسې قسم له خبرو د لیکلو ضرورت راشي نو بیا به داسې قسم له خبرې مونږه لیکو څنګه؟ نو ګرانو کتونکو اوس راځئ چې په یو ښکلي او په یو ښایسته انداز باندې هم د ویلو هم د لیکلو طریقه زده کړو. فار ایگزامپل زما سره د پښتو یو سینټنس دی او سینټنس داسې دی هغوی ما ته سازش جوړ کړی دی، هغې ما ته سازش جوړ کړی دی، یعنی هغې ما ته چل جوړ کړی دی. فار ایگزامپل ستاسو نه یو څوک غلا کوي په سکول کې یا په بل ځای کې، یا ستاسو څوک دوکه کوي یا تاسو څوک وجني او تاسو وایئ خپل ملګري ته وایئ، خپل استاد ته وایئ، خپل ورور ته وایئ، خپل پلار ته وایئ چې هغې ما ته سازش جوړ کړی دی. ګرانو کتونکو نو کله چې مونږ داسې قسم له سینټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کوو نو دې دپاره یو معمولي شان سټرکچر دی، یو معمولي شان فارموله ده د کوم په مدد سره چې تاسو بالکل په اسانه باندې د پریزنټ پرفیکټ ټینس پازیټیو سینټنسز ډېر په اسانه انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شئ. ووایه چې په پټو سترګو بیا تاسو داسې قسم له سینټنسز ټرانسلیټ کوئ. د ټول ناول سبجیکټ سټرکچر داسې دی، د ټول ناول سبجیکټ. و سبجیکټ څه ته ویلی کېږي؟ سبجیکټ هغه چا ته ویلی کېږي څوک چې په جمله کې کار کوي. په دویم نمبر به هیو یا هیز لګي، یا به هیو لګي یا به هیز لګي. په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم په اخر کې ابجیکټ او فول سټاپ. خو اوس به مونږه هیو کوم ځای کې لګو او هیز به کوم ځای کې لګو. نو ګرانو کتونکو که چېرته زموږ څه سبجیکټ آی و یعنی ما د خپل ځان په باره کې خبره کوله، یا زموږ څه سبجیکټ یو و ما ستاسو په باره کې خبره کوله، یا وی و ما زمونږ په باره کې خبره کوله، یا دی و ما د هغې په باره کې خبره کوله، یا پلورل ناونز ما د هغې ما د ډیرو نومونو په باره کې خبره کوله، نو د هغې نه پس به بیا بالکل مونږه هیف لګو. خو که چېرته سبجیکټ زموږ سره هی و د یو هلک په باره کې ما خبره کوله، سبجیکټ زموږ سره شي و د یو جینۍ په باره کې خبره کوله ما، یا ایټو یا یو سینګولر ناون، نو د دې نه پس به بیا مونږ ډایرکټ هیز لګو.
یعنی که سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناونو نو دې نه پس مونږه هیو لګو. که سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناونو نو دې نه پس مونږه هیز لګو. ګرانو کتونکو دا سنټنس چې زه انګلیش ته ترانسلیټ کوم هغه یو ماته سازش جوړ کړی دی. نو دلته خو چونکې خبره د هغې په باره کې ده او د هغې دپاره دی استعمالیږي نو زه به دی ولګوم. فارموله وایي د ټول ناول ته سبجیکټ ولګو چې څوک پکې کار کوي نو هغه یو پکې کار کوي او د هغه یو دپاره استعمالیږي دی. په دویم نمبر ښکاره خبره ده تاسو ته ما ویل چې سبجیکټ زموږ څه دی او نو د دې نه پس به موږ بیا هیو لګو نو زه به هیو ولګوم دی هیو. او په دریم نمبر باندې د ورب تړ فارم ورب ویل کېږي کار ته. په جمله کې چې څه کار کېږي نو دغه کار ته ویل کېږي ورب. نو دلته څه کار کېږي سازش جوړېدل کېږي او سازش جوړېدلو ته ویل کېږي کنسپایر. خو زه به د ورب تړ فارم ولګوم کنسپایرډ به ولګوم they have conspired او په اخره کې ابجیکټ چا ته کېږي ما ته کېږي نو to me. او سنټنس دا شو they have conspired to me او مطلب یې دا شو چې هغې ما ته سازش جوړ کړی دی هغې ما ته چل جوړ کړی دی. خو ګرانو کتونکو که چېرته زه وایم چې نه مړه هغې ما ته بلکل سازش نه دی جوړ کړی هغې زما ډېر ښه ملګري دي زما ډېر ښه کلاسمیټس دي هغې ما ته بلکل سازش نه دی جوړ کړی نو صرف او صرف د هیف نه پس یا د هیز نه پس به ناټ ولګوئ. تاسو به سبجیکټ ته ګورئ که سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناونو نو د هیز نه پس به ناټ لګوئ. که سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناونو نو د هیف نه پس به ناټ لګوئ. او باقي هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ترانسلیټ کوم هغې ما ته سازش نه دی جوړ کړی نو د ټول ناول دی او بیا هیو ناټ دی هیو ناټ او په دریم نمبر د ورب تھرڈ فارم کنسپایرډ they have not conspired او په آخره کې to me. سنټنس دا شو they have not conspired to me او مطلب دا شو چې هغې ما ته بلکل سازش نه دی جوړ کړی. ګرانو کتونکو دا و نیګریټیو سنټنس. خو اوس به موږ انټراګریټیو سنټنس څنګه انګلیش ته ترانسلیټ کوو په کومې کې چې موږ د چا نه پوښتنه کوو په کومې کې چې موږ د چا نه تپوس کوو. انټراګریټیو سنټنس داسې دی آیا هغوی ما ته سازش جوړ کړی دی یعنی آیا هغوی ما ته سازش جوړ کړی دی صرف او صرف موږ به د سبجیکټ نه دې غاړې ته یعنی د سبجیکټ نه ګس سایډ ته هیو یا هیز راواړو. سبجیکټ ته به ګورو که سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناونو نو موږ به د سبجیکټ نه ګس سایډ ته هیو لګو. که سبجیکټ هی شي اټ یا یو سینګولر ناونو نو موږ به بیا د سبجیکټ نه ګس سایډ ته هیز لګو. سبجیکټ ته به ګورو او باقي هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی خو په آخره کې به موږ ساین اف انټاروګیشن لګو. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ترانسلیټ کوم آیا هغې ما ته سازش جوړ کړی دی نو د ټول ناول هیو ځکه چې هغې د هغې په باره کې خبره کېږي او هغې بلکل پلورل دي د هغې دپاره دی استعمالیږي نو دلته به صرف نو د ټول ناول به هیو ولګوم هیو او په دویم نمبر سبجیکټ هیو دی او په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم هیو دی کنسپایرډ او په آخره کې to me او بیا ساین اف انټاروګیشن. سنټنس دا شو هیو دی کنسپایرډ to me او مطلب یې دا شو چې آیا هغې ما ته سازش جوړ کړی دی. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په پازیټیو نیګیټیو او انټراګریټیو سنټنسز باندې پوه شوي. خو اوس راځئ چې څه نور اګزامپلز هم ورکړو چې تاسو پرې نور هم ډېر زیات ښه پوه شئ. یو بل سنټنس دی او هغه داسې دی ما هغه غله پیژندلی دي. فار ایگزامپل ستاسو د بیگ نه په سکول کې څوک غلا وکړي په ګراونډ کې ستاسو د کیټ بیگ نه څوک غلا وکړي یا ستاسو د کور نه څوک غلا وکړي او تاسو خپل پلار ته خپل ملګري ته خپل کلاسمیټ ته وایئ چې ما هغه غله پیژندلی دي نو د ټول ناول سبجیکټ آی ځکه چې ما دا کار کړی دی ما دا کار مکمل کړی دی ما پیژندل کړي دي نو د ټول ناول آی. په دویم نمبر هیو ځکه چې تاسو ته ما ویلي وو کله زموږ څه سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناونو نو موږ به هیو لګو آی هیو. او په دریم نمبر د ورب تھرډ فارم اوس پیژندلو ته ویلی کېږي ریکګنایز نو زه به ریکګنایز ولګوم نه زه به ریکګنایز نه لګوم زه به د ورب تھرډ فارم ولګوم او د ریکګنایز تھرډ فارم دی
recognized. I have recognized. او په آخره کې object یعنی څوک چې پیژندلی شوي دي those thieves. I have recognized those thieves. او مطلب یې دا شو چې ما هغه غله پیژندلی دي. خو که اوس چېرته زه وایم چې نه مړه ما هغه غله نه دی پیژندلی، بس د سترګې د رف شان راغله، غلا یې وکړه او سیده تللی دي، ما بالکل نه دی پیژندلی، کومې ته چې نیګیټیو سینټنس ویلی کېږي. نو صرف او صرف تاسو ته ما وویل چې د هیو نه پس یا د هیز نه پس به ناټ لګو او باقي هم هغه د پازیټیو سینټنسز سټرکچر دی. او سینټنس داسې شو I have not recognized those thieves. او مطلب یې دا شو چې ما هغه غله بالکل نه دی پیژندلی. خو ګرانو کتونکو دلته تاسو بالکل د have not په ځای باندې ویلی شئ haven't. I haven't recognized those thieves. او مطلب دا شو چې ما هغه غله نه دی پیژندلی. دا تاسو په دې اولني سینټنس کې هم ویلی شو، کومه چې موږ ویل هغې ما ته سازش نه دی جوړ کړی. they haven't conspired to me. د have not په ځای تاسو بالکل haven't ویلی شئ. ګرانو کتونکو خو اوس به انټراګریف سینټنس څنګه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. یعنې موږ تپوس کوو که زه ووایم چې آیا هغه غله ما پیژندلی دي، یعنې زه د ځان نه تپوس کوم یا د ځان په ځای باندې د یو هلک نه یا د بل چا نه آیا تا هغه غله پیژندلی دي، نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي have you. د ټول ناول have یا has، نو زه به have ولګوم ځکه چې زه د you په باره کې خبره کوم. have او په دویم نمبر subject have you، په دریم نمبر د verb third form have you recognized او بیا those thieves. او سینټنس داسې شو have you recognized those thieves. او مطلب یې دا شو چې آیا تا هغه غله پیژندلی دي. ګرانو کتونکو او اوس آخري اگزامپل د پازیټیو نیګیټیو او د انټراګریف سینټنسز په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې او بیا پریزنټ پرفیکټ ټینس کمپلیټ کړلی شو. خو داسې کمپلیټ نه شو چې بس تاسو سټرکچر زده که او تاسو پریزنټ پرفیکټ ټینس باندې پوه شوئ. نه په دې باندې اوس تاسو له شدید پریکټس پکار دی، تاسو له ډېر زیات سخت پریکټس پکار دی چې تاسو په پریزنټ پرفیکټ ټینس باندې ډېر په اسانه باندې پوه شئ. یعنې که چېرته تاسو بیا د پریزنټ پرفیکټ ټینس جمله یې نه او تاسو ته بالکل په پټو سترګو پته لګي چې دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی، خو بالکل تاسو یریږئ مه. انشاءالله د دې ویډیو نه پس به مونږ یو ویډیو اپلوډ کړو په کومې کې چې به د پریزنټ پرفیکټ ټینس جملې شامل وي، په کومې کې چې به د پریزنټ پرفیکټ ټینس تقریبا د 50 نه برابره سینټنسز شامل وي. نو بیا بالکل هغه سینټنسز هغه ویډیو ستاسو د پریکټس لپاره ډیره بهتره ده. خو دا یو خبره به یاد ساتئ که چېرته تاسو آلریډي په پریزنټ پرفیکټ ټینس باندې پوهیږئ نو بیا بالکل تاسو به د هغه ویډیو نه داسې اهم الفاظ معنی داسې اهم اوکیبلري زده کوئ چې هغه ستاسو انتهایي ډیره زیاته په کار راتلی شي. ګرانو کتونکو بس آخري سینټنس داسې دی د سینګولر سبجیکټ په باره کې، یعنې د یو جینۍ په باره کې. که زه ووایم چې هغې روټۍ خوړلې ده، یعنې د هغې نه تاسو بېغمه شئ، هغې روټۍ خوړلې ده، د یو جینۍ په باره کې ویم نو د ټول ناول سبجیکټ چا روټۍ خوړلې ده؟ یو جینۍ روټۍ خوړلې ده، نو د جینۍ لپاره استعمالیږي شي. او په دویم نمبر فارموله وایي ته یا هیو ولګو یا هیز ولګو. نو بالکل دلته به زه هیز ولګوم ځکه تاسو ته ما ویلي که سبجیکټ هی شي ایټ یا سینګولر ناون نو بالکل د هغې نه پس به بیا مونږ هیز لګو. نو دلته به زه هیز ولګوم شي هیز. او په دریم نمبر فارموله وایي د ورب تھرډ فارم ولګو. اوس د روټۍ خوړلو ته ویلی کېږي ایټ، خو دلته به زه ایټن ولګوم ځکه چې ایټن د ایټ تھرډ فارم دی. شي هیز ایټن او په آخره کې د میل. او سینټنس داسې شو شي هیز ایټن د میل او مطلب یې دا شو چې هغې روټۍ خوړلې ده. خو ګرانو کتونکو که دلته تاسو د شي په ځای باندې استعمال کوئ هی نو بیا مطلب دا شو چې هغه روټۍ خوړلې ده، یعنې بیا تاسو یو هلک ته اشاره وکړه هی هیز ایټن د میل، هغه روټۍ خوړلې ده. خو که چېرته تاسو بیا د هی په ځای باندې یو ناون استعمال کوئ، فار ایگزامپل مقصود استعمال کوئ، تاسو وایئ چې مقصود هیز ایټن د میل، نو مطلب یې دا شو چې مقصود روټۍ خوړلې ده. یا تاسو د یو جینۍ نوم استعمال کوئ چې اماما هیز ایټن د میل، اماما روټۍ خوړلې ده. نو ګرانو کتونکو بالکل تاسو دلته هی شي
ایټ یا یو سینګولر ناون استعمالولی شئ. خو که چېرته اوس تاسو ویل غواړئ چې نه هغې روټۍ نه ده خوړلې، هغې ته ګورئ روټۍ پرېږدئ. کمې ته چې نیګیټیو سینټنس ویلی کېږي هغې روټۍ نه ده خوړلې، نو صرف او صرف د هیز نه پس به تاسو ناټ ولګوئ او سینټنس به داسې شي شي هیز ناټ ایټن د میل، او مطلب یې دا شو چې هغې روټۍ نه ده خوړلې. خو ګرانو کتونکو څنګه چې موږ وویل د هیو ناټ په ځای باندې تاسو هیونټ لګولی شئ، نو بالکل تاسو د هیز ناټ په ځای باندې لګولی شئ هیزنټ، او تاسو بالکل داسې ویلی شئ شي هیزنټ ایټن د میل، د کمې مطلب چې دی هغې روټۍ نه ده خوړلې. او بس اخري انټراګریف سینټنس او بیا پریزنټ پرفیکټ ټینس ختم. او انټراګریف سینټنس داسې دی آیا هغې روټۍ خوړلې ده، یعنی زه د یو جینۍ په باره کې تپوس کوم چې آیا هغې روټۍ خوړلې ده، نو د ټول ناول هیو یا هیز بالکل زه به هیز ولګوم ځکه چې سبجیکټ سینګولر دی شي دی هیز، او په دویم نمبر سبجیکټ شي هیز شي، او بیا د ورب تھرډ فارم ایټن هیز شي ایټن، او په آخره کې د میل او ساین آف انټروګیشن. سینټنس دا شو هیز شي ایټن د میل، او مطلب یې دا شو چې آیا هغې روټۍ خوړلې ده. ګرانو کتونکو د یو خبرې ته به کیدای شي چې ستاسو خیال نه و، مونږه د پازیټیو نیګیټیو او د انټراګریف سینټنسز اگزامپلز هم سیم ورکړه، یعنی مونږ وویل هغې او ماته سازش جوړ کړی دی، هغې او ماته سازش نه دی جوړ کړی. آیا هغې او ماته سازش جوړ کړی دی، یعنی پازیټیو نیګیټیو او انټراګریف. خو دا صرف او صرف ستاسو د پوهې دپاره مونږ نور اگزامپلز هم ورکولی شو، یعنی یو اگزامپل به په یو ټکي کې ورکړی وی، بل اگزامپل به په بل ټکي کې ورکړی وی، خو بیا صرف او صرف تقریبا چې تاسو ته لږ غوندې کنفیوژن جوړېده. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي، تاسو ته به د دې ویډیو نه ډېره زیاته فایده شوي. که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یئ، یعنی په ټینسز کې کنفیوز یئ، ماډل وربس کې کنفیوز یئ، ایکټیو وایس پیسیو وایس کې، پارټس آف سپیچ کې وغیره وغیره داسې په نور یو ځای کې کنفیوز یئ، نو بالکل تاسو یو کمنټ کولی شئ او انشاءالله ستاسو به دغه کنفیوژن ډېر زر تر زره ختمیږي. تاسو ته به مونږ په ریپلای کې یو ویډیو جوړو او تاسو هغه کنفیوژن به مونږ ختمو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.